د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د الندوې مرکزي روزنتون 160 یتیم ماشومانو سره د مرستې ترسره کېدل. د مرستې د ویش پر مهال د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي لالباز اسدالله د عوامي خیریه مؤسسې له مسؤلینو مننه وکړه چې له یتیم ماشومانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړي دغه راز له سوداګرو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې یتیم ماشومانو سره لا نورې مرستې وکړي. تمامو مؤسساتو نه زموږ دا خواهشه او غوښتنه ده چې موږ سره په دې برخه کې د یتیمانو، شهداو، معلولینو د ورثو او معلولینو دغه کورنیو سره، بېوزلانو، فقیرانو، محتاجانو سره او په تعلیمي برخه کې د یتیمانو د کفالت او تعلیمي برخه کې موږ سره هر قسم همکارۍ ته چې ضرورت وي نو موږ سره همکاري وکړي. موږ د تمامو دنیاوالو نه دا غوښتنه کوو. په هیواد کې د عوامي خیریه مؤسسې مسؤل محمد فاضل عابد وایي هر یتیم ماشوم سره د 1000 افغانیو پر ارزښت د خوراکي توکو او ژمنیو لباسونو مرسته وکړه. 100 کیلو وړه، 100 کیلو بوره او 100 کیلو وریځې او 2 لیتره غوړي او 2 پاکټه مالګه او 10 قطعه شیدې او همداشان ورسره 2 قطعه روب او 1 کیلو چای چې د دې مؤسسې لخوا د دې یتیمانو لپاره برابر شوی و. نن د هغه توزیع وشوه او همداشان ورسره یو جوړ تیارې ګنډل شوي جامې او یو جوړ بوټان او همداشان د نغد 1000 افغانۍ هر یتیم سره کومک وشو. د عوامي خیریه مؤسسې مسؤلینو په خبره په پام کې لري چې نږدې راتلونکي کې ننګرهار کې شاوخوا 1000 بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي.